السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن موضوع د کوم کار ښځه تحریک کوي. همیشه نارینه د دې څخه شکایت لري چې زما میرمن زما سره ژر نه تحریک کیږي یا تحریک یې ډیر وخت نیسي یا اصلا نه تحریک کیږي. راځو د دا سوال په جواب کې او یا هم بس نارینه وایي زما میرمن ډیر جنګونه راسره کوي، ډیر ګیلې کوي، ډیر دعوې کوي، داسې کوي. ولې ښځه دا حالت درېږي چې ستاسو سره جنګ وکړي یا ستاسو سره دعوه وکړي یا هم هغه تحریک نسي؟ علت یې څه دی؟ ځکه چې تاسو نارینه خپل د نارینه‌توب په دنده کې کمی راولي. یو شی چې ډېر ښځه ځوروي هغه دا دی چې ښځې ته توجه نه کېږي، د هغې غوښتنو ته توجه نه کېږي، د هغې وهیلو ته توجه نه کېږي. یعنې ښځې ته د دا سترګه کتل کېږي چې دا ما راواده کړل، دا د جنسي رابطې یو آله ده، زما د کور کارونه راکوي، نور هیڅ حقوق نه لري. حتی ښځه په تفریح د باندې نه ایستل کېږي چې راځه دا ښځه زه تفریح ته وباسم. یا مثلا ښځې ته تحفه نه ورکول کېږي. یو ښځه واده سي، په واده کې یو 100 جوړې کالي ور وکړي، دا یې در 100 کاله نوره پرې بیا کالي نه ورکوي، وایي ته خو کالي لرې. یعنې دا هغه مسایل دي چې ښځه ستاسو څخه تښتي ته بیایي. ښځه غواړي د مور کره ولاړ سي، ته ورته وایې مه ځه، نن به نه ځې سبا به ولاړه سي. یعنې څه؟ هغه نن غواړي خپل د مور کره ولاړه سي، تاسو باید د هغې په تګ کې خنډونه ورته جوړ نه کړئ. دغه مسایل چې تاسو یې هره ورځ کوئ، دغه ستاسو د هره ورځ چلند، د هغې د خپلوانو سره روابط د هغې پر تحریک باندې کار کوي. یعنې ښځه داسې نه ده لکه نارینه چې یو شي ته وګوري دستي تحریک سي. ښځه په مسلسل توګه تحریک کوي. په 2025 کې میډیا سته، تلویزیون سته، په تلویزیون کې ښځې روابط ویني، په موبایل کې ویني، په یوټیوب کې ویني. یعنې دا هر څه چې کېږي د ښځو پر روان باندې تاثیر کوي. اوس خو هغه زمانه نه ده چې خلکو به هیڅوک نه لیدل، یو د بل روابط مو د میړو د میمنې نه لیدل، په هیڅ خبر نه وو. اوس آګاهي ده، دنیا پرمختللې ده، نو ښځې ودې ته ضرورت لري چې توجه ورته وسي. نو دا توجه څنګه ورته وسي؟ باید تاسو هره ورځ ودې ته توجه وکړئ. هغه د هغې سره د کور په کارو کې کومک وکړئ، خو د مزدور په صفت نه چې تاسو اوبه راواخلئ هره ورځ د کور سرای پرېولئ یا مثلا هره ورځ لوښي ستاسو وي. د کور په کارو کې کومک ورسره وکړئ په وقفه‌یي ډول سره. مثلا د کور ترمیم هم ډېر ونډه لري د ښځې په تحریک کې، چې په کور کې یو شی خراب وي هغه ته ورسم کې، که برقي، که نلدواني، که هغه رشته چې ستا زده وي. یعنې د کور په خراب شو شیانو په جوړولو کې د ښځې په تحریک کې ډېر فایده رسیږي. بله مهمه موضوع دا ده چې ښځه باید تفریح ته وباسي. په هفته کې یو ځل حتما ښځه تفریح ته ضرورت لري، تر څو د باندې ولاړه سي، یا د خپلوانو کره ولاړه سي، یا د مور کره ولاړه سي، یا هم ستا په خپلوانو کې د یو چا کره ولاړه سي، یا هم میله ځای ته ولاړه سي. بل د کور د وسایلو ترمیم همیشه په یاد ولري. تاسو نارینه کوشش وکړئ د کور د وسایلو ترمیم زده کړئ، تر څو ستاسو میرمن تاسو ته د یو انجینر په سترګه وګوري او یا هم ووایي چې زما میړه زما هر کار راکولی سي، هم یې تحریک کولی سي، هم د کور وسایل سمولی سي، هم د کور په کارو کې کومک راسره کولی سي. د کور په کارو کې کومک ګورئ تاسو کولی سي کله لوښي پرېولئ، کله د اتاق جارو کوئ، کله اتاق په نظمه کوئ، کله سرای جارو کوئ. یعنې کله کله د ښځې سره د کور په کارو کې کومک وکړئ. بل د ماشومانو په تربیت کې په ګډه ونډه ورسره واخلي. که یې پله ښځه د شپې و کوشني ته راکښېني، تو هم لا ته ورته راکښېنه. دا هغه شیان دي چې د ښځې پر تحریک باندې ستاسو سره کومک کوي. نو کوشش وکړئ چې خپل د ښځې تحریک منظم وساتئ، هغې ته مینه مسلسله ورکړئ، نه یوازې د خوب په حالت کې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي، وایي تاسو خپل ښځو ته د پرندګانو په رقم مه ورځئ چې د راپاواسئ پر کښېنئ بېرته ځنې ایسته سئ. تاسو خپل د ښځې سره د انسان په رقم رویه وکړئ. ښځه انسانه ده، هغه ستاسو توجه ته ضرورت لري. تاسو نارینه کېدای سي دومره توجه ته ضرورت ونه لرئ، لیکن ښځه توجه ته ضرورت لري. که تاسو توجه نه ورته کوئ، هغه ستاسو څخه لرې کېږي او روابط مو خرابېږي. کوشش وکړئ خپل ښځې ته لکه ګل هره ورځ اوبه ورکړئ. هره ورځ معینه اندازه اوبه که تاسو ګل ته ورکړئ، ګل ډېر ښه وده کوي. نو کوشش وکړئ خپل ښځو ته د ارزښت لرونکي انسانانو په سترګه وګورئ، نه د جنسي آلې او یا هم د مزدوري یا هم د کور د صفاکارۍ په حیث. مننه.